ستړي مه شئ، زه رحمان بندری یم. دا پروګرام بی کاسټ دی. پاکستان اوس د امریکې نه مدد غواړي چې د طالبانو خلاف ورسره امریکا ملګري شي او پاکستان خپل مقاصد ترلاسه کړي. دا هغه وسوسه ده چې اوس د ډیرو خبریالانو په پروګرامونو کې او په خبرو کې دویم ورځ زه اورمه. خو آیا دا خبره حقیقت ده چې امریکا به د پاکستان په خواهش باندې او فرمایش باندې د طالبانو خلاف د پاکستان سره ملګري شي؟ یعنی دا خبره لکه مزه راغله خلکو په ذهن کې. ځکه راغله چې د پاکستان خارجه وزیر اسحاق ډار په واشنگټن ډي سي کې دی، په نیویارک کې دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سره ملاقات وکړه او خلیلزاد صاحب چې کوم دی امریکایي سفارتکار هغه یو ټویټ کړی دی چې پاکستان د طالبانو خلاف امریکا لمسوي. نو د دې خبرې په بنیاد باندې د ځینې خلکو په ذهن کې دا سوال راپورته شو، دا خبر حقیقت هم ده او آیا واقعي واشنگټن ډي سي به د اسلام آباد په لمسولو باندې د طالبانو خلاف د پاکستان سره ملګری شي؟ دا یو مهم سوال دی د خلکو په ذهن کې. او زه نن د دې سوال ځواب یم چې واقعي داسې کېدی هم شي که نه، واقعي داسې ده هم او که دا هسې شک دی. البته یو خبره د دې نه مخکې زه کومه چې پاکستان مدد غواړي د دنیا نه، هر ځای کې چې ورته مدد ملاویږي پاکستان غواړي چې د هغې ځای نه واخلي، که هغه عرب هیوادونه دي، که چین دی، که روس دی او که د سعودي شیخان دي، هر څوک چې دي. پاکستان په خپله ډېر کوششونه وکړه. یعنی د 15 اګست کال 2021 ورځ تاسو را یاده کړئ چې پاکستان په کومه طریقه سره جشن کوو، سیلیبریشن یې کوو، خوشحالۍ یې کولې، ګډاګانې وې چې پاکستان چې دی او جمهوریت ختم شو، د پاکستان انډیوالان چې دي په واک کې راغلل. خپله دا خواجه آصف د پاکستان دفاع وزیر بیان به تاسو ته یاد وي، ویلې چې د وسلې ستاسې او خدای زمونږه. عمران خان به تاسو ته یاد وي چې ویلې یې د غلامۍ زنځیرونه مات شو. جنرال فیض حمید به تاسو ته یاد وي چې په کابل کې چای څکلې او یو بد حال راغستی و. د هغې وروستو په قلاره طالبانو لخوا نه هغو ته هغه شانتې چې کوم پاکستان خوب و هغې تعبیر ښکاره کېدل چې دي هغه دروغ او سراب ښکاره شو. په مزه پاکستان ته ریلای شوه، احساس چې هغه شان نه کېږي. د هغې خپل علت و، علت دا چې یو خو طالبان په واک کې د راتګ د وروستو هغه غوښتل چې افغان ولس په هغو اعتماد پیدا کړي او د افغان ولس زړونه وګټي چې د پاکستان لاسپوڅي نه دي. دا تر ټولو غټ د طالب واکمنانو یو کوشش و په افغانستان کې. بله دا چې د پاکستان د طالبانو غوښتل څه، یو لومړۍ خبرې ته دا غوښتل چې د هندوستان خلاف هغه څه چې پاکستان غواړي طالبان دې هغه شان کوي. بله ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان چې دی اول ورته وی دې سره موږ له روغه وکړئ، روغې کوششونه وکړل، هغه ناکامه شو. بیا ورته وی دا وباسئ، هغه ناکامه شو. بیا ورته وی تاسو خاوره استعمالیږي، پاکستان ته راوړي، دا منع کوي، هغه ناکامه شو. بیا پاکستان طالبان یې رول شروع کړل، ډزې پې وکړې، حملې پې وکړې، هوایي بریدونه یې پې وکړل، هغه ناکامه شوې، ډېر زیات ناکام شو پاکستان. هغې نه وروستو بیا پاکستان مولیان لیږل شروع کړل، خبریالان لیږل شروع کړل، سفارتکاران لیږل شروع کړل، جرګې مرکې کول شروع کړل چې په هغې مونه شو. د پاکستان نایب وزیر اعظم لاړ، د پاکستان د تیر شوي بهرنیو چارو وزیر چې واهین رباني کر هغه لاړه، نایب وزیر وه. د هغې نه وروستو بیا اوسنی اسحاق ډار لاړ، بیا پسې دا خواجه آصف چې کوم دی لاړ، دا څوک چې دمکیانې ورکوي افغانستان ته سهار او ماښام. بیا پسې دا اسحاق ډار لاړ او دنیا خلکو دنیا کوششونه وکړل. خو طالبانو هغه خواهش چې د ټي ټي پي په هکله د پاکستان کوم و هغه یې ونه منه او هغه ښکاره وایي چې دلته نشته دی، دا خاوره ستاسې خلاف نه استعمالېږي، کوم ثبوت یې موږ له راکړئ. پاکستان هر ممکن کوشش وکړ، هر ممکن دباو، سفارتکاری، لالچونه، ان تر دې چې په پاکستان کې موجود کډوالو هغه د آخري هر بچه هغه موازمېله. اوسه پورې پاکستان نه دی کامیاب شوی. حقیقت دا دی چې که څه هم ډیر خلک به په افغان طالبانو کې داسې وي، د ډیرو خلکو یقین دی چې هغه د پاکستان انډیوالان دي، ملګري دي، دوستان دي، خود هغه بې وسه دي، هغه په کندهار وس نه رسي. کوم ځای چې طاقت سرچشمه ده یا طاقت زیرمه ده هغه ځای کې د هغو وس نه رسي او د پاکستان سره هغه اړو خبره نه کول غواړي.
یعنی تاسو یقین وکئ چې یو پاکستان لوړ رتبه چارواکي چې دغه کندهار ته کلم نه دی ورغلی یا د خلیفه سراج الدین حقانی صاحب سره ملاقات کوي یا د متقي صاحب سره ملاقات کوي یا په لاره چانه کې ورلې چېرته ملا یعقوب صاحب مخې له ورغی کله نه کله ملا حسن اخون صاحب سره هم سلام دعا وکړي نور هغه ستړي شوي دي نو دا خبره د خلکو په ذهن کې به خامخا راپورته کېږي چې اوس د پاکستان سره آخري اپشن څه پاتې دی آخري لاره څه پاتې ده چې هغه استعمال کړي نو کله چې پاکستان خارجه وزیر امریکې ته راغی او د دې نه مخکې اسحاق دا خبره خلیلزاد دا خبره وکړه نو ځینې خبریالانو دا وسوسه چې دا د کنسپیرسي چې د په ذهن کې راغله چې اوس پاکستان غواړي چې د امریکې نه کومک واخلي او د دې نه مخکې ځکه دا خبر دغه په ذهن کې راځي چې د پاکستان پوځیان ډېر ووژل شو ډېرې جنازې هغو پورته کړې او ډېر زیاتې حملې پې کېږي ډېر زیات طالبان چې دي په پښتونخوا کې اوس په نورو ځایونو کې حملې کوي لګیا دي او هغه د هغو د وسه بهر شوي دي یعنی جوپې طالبان ګرځي په لکي مروت کې په وزیرستان کې په باجوړ کې په مومندو کې په سوات کې مختلف علاقو کې نو هغه تمام کوششونه ناکامه شو نو اخره کې به خلک دا شک پیدا شي چې د امریکې د هندوستان او پاکستان جګړې وروسته چونکې امریکا د پاکستان انډیواله شوې ده نو پاکستان بوس امریکې نه غواړي چې دوی ورسره د طالبانو خلاف کومک وکړي نو دلته دا سوال راپورته کېږي چې ښه څه کومک یعنی د هیبت الله اخندزاده صاحب حکومت ختمول پاکستان به دا فرمایش کوي او د هغو د خوښې سړی واک ته رسول نو د خوښې سړی د پاکستان څوک دی مثال په توګه تر ټولو زیات چې کم قوي یقین د خلکو دی هغه دا دی چې حقاني شبکې خلیفه سراج الدین حقاني صاحب او دغه کورنۍ چې ده هغه د پاکستان نږدې دوستان دي یا متقي صاحب نږدې دوست دی نو که چېرې پاکستان د امریکې نه دا غواړي پاکستان به ډېر زیات ناپوهه وي چې د امریکې نه دا کار غواړي ځکه چې تر اوسه پورې د امریکې په کتابونو کې د حقاني شبکې په هکله چې کوم ګمان دی هغه بد دی او بد داسې دی چې دوی د القاعده د نږدې ملګري دي ونډیوالان دي او دوستان دي او دا ډېره ژوره نظریاتي اړیکه لري او دا ډېر ژوره دښمني لري د امریکې سره نو پاکستان که چېرې داسې کوي چې امریکې ته وایي چې موږ یو کورنۍ کودتا کول غواړو یو سازش کول غواړو په طالبانو کې دننه او د امریکې استخبارات دې په دې کې د هغو سره کومک وکړي نو هغه به ته اپشن غواړي نو اپشن که دې سراج الدین حقاني صاحب ورکوي نو خو امریکې ته د قبول وړ نه دی یو خبره دا بیخي دا سمه خبره ده چې پاکستان به دغه شان فرمایش امریکې ته وکړي او امریکا به پوره کړي دا خبره حقیقت دی چې د امریکې د سینټکام جنرال کوریلا وخت په وخت ویلي چې د پاکستان د ترهګرۍ خلاف په دې جګړه کې امریکا او پاکستان شراکتدار دي باندنیو چارو وزارت هم دا خبره کړې ده وایټ هاوس هم دا خبره کړې ده خو د دې نه دا اندازه اخیستل چې د دوی د گویا په کندهار کې ناسته طالبانو د امیر المؤمنین هیبت الله اخندزاده صاحب خلاف دي نو د ټرمپ په پالیسۍ کې او په کتاب کې دا بیخي نشته دی چې د طالبانو اوسنی حکومت څه کوي ټرمپ ته په کوم تکلیف دی د امریکې یوازینی باندنیو چارو تګلاره کې چې کوم غټه خبر ده دا ده چې د افغانستان خاوره به القاعده یا بل داسې طرف وسلواله ډله د هغو د اتحادیانو یا د هغو د مفاداتو خلاف نه استعمالوي اوور د هورایزن هغه د هغې سار کوي او کله ضرورت پېښ شوی دی نو هغو د هغې لپاره څه ګامونه پورته کړي هم دي بل د امریکې لپاره حقاني شبکه یا د طالبانو امیر هیبت الله اخندزاده صاحب زه فکر کوم دی کې دا وخت هیڅ فرق نشته دی او دې سره په امریکا په ټرمپ انتظامي باندې هیڅ فرق نه پرېوځي چې هلته په کابل کې یا په کندهار کې څوک په حکومت کې دی دا د امریکې د سر درد نه دی امریکې پیراسټامل ګولۍ خوړلې دي په سر درد ختم شوی دی خپله کډې راوښکې د افغانستانه یوازینی د سر درد چې کوم دی هغه د اوس د امریکې د اوسني صدر تر مخه هغه د بګرام هوایي ډګر دی یا چین دی او صدر ټرمپ څو ځله دا خبره کړې ده خو د هغې وروستو د امریکا په باندنیو چارو په تګلاره کې داسې کوم هلې ځلې نه دي لیدل شوي بلکې خپله دا خلیلزاد صاحب چې دی چې کابل نه بیرته راغی او طالبانو د امریکا یو قیدي چې دی ته ورکه حواله یې که نو د راتګ نه وروسته دا وویل دا ټویټونه یې وکړل چې د تجربه دا ده په عراق کې چې نوی حکومت چې کله هم راغلی د هغې ته وخت او موقع ورکول پکار دی په امریکا کې په تینک ټینک کې په پاور کوریډور کې اوس هم دا یقین موجود دی چې د طالبانو کم مخالفین چې دي هغه یو نه دي په خپلو کې هغو اتفاق نشته دی او د هغو
واک ته رسیدل چې دي دا ولسی جنجال جوړولی شي، کورنۍ جنجال جوړولی شي او دا خانه جنګي جوړولی شي. او د طالبانو اوسني واکمنۍ کې دوه شیان چې دي هغه د امریکې لپاره تسلی بخش دي. یعنی په افغانستان کې دننه کوم جګړه نشته دی. نو یو دا خبره. دویمه دا ده چې د پاکستان داسې دومره نږدې انډیوال د امریکا کلم نه دی پاتې شوی چې د پاکستان په وینا به امریکا لګي او د دې د خوښې حکومت بالته راولي او د پاکستان ګوډاګي حکومت په کابل کې کېنوي چې هغه بیا د هند خلاف هم استعمالوي، د امریکا خلاف هم سازشونه کوي. او په پاکستان کلم د اعتبار نه پاتې شوی د امریکا چې هغه ډیر نږدې دوست او ګاونډي او انډیوال هیواد دی. دا نه مفادات او تعلقات پاتې شوي دي. بل دا چې امریکا کله هم د پاکستان لپاره داسې په ژوند هم داسې کوم فرمایش نه دی پوره کړی، ما سوای د FATF چې کوم د تور لیست کې د انډیا کوشش کو چې پاکستان پکې شامل کړي، له هغې نه بهر کو. د هغې لپاره پاکستان چې دی دیتا ډیر زیات خلک ورکړل امریکې ته، ډیر زیاتې فرمایشونه د امریکا چې هغه ولا ومنل پنټاګان لا. نو هغه ولا نوم بهر ک. د دې نه علاوه کله کله په IMF کې څه کومک او ملګرتیا وکړي او دغه شانتې نور. خو د هغو لپاره د چا حکومت ختمول، ړنګول یا بیا د هغو د خوښې کس راوستل په افغانستان کې پاکستان لا دونه زورور نه دی. او بل دا چې امریکای اکثره په پاکستان باندې داسې کارونه کړي دي. مثال په توګه د روس د جګړې په وخت امریکا پاکستان ته ویل چې تاسو مجاهدین تربیه کوي، بیا چې کله ناټو راله په هغه وخت کې دغه شان وغیره وغیره. پاکستان چې دی اکثر د امریکای فرمایشونه منلي دي او خواهشات یې ول پوره کړي دي. البته داسې کوم ثبوت په تاریخ کې نشته دی چې د پاکستان په لمس او خواهش باندې یا د هغو په مرضۍ باندې به صدر ټرمپ رالګي نو په کابل کې به واکمني بدلی. امریکای ته د هغې څه ښېګړه ده نو څه فایده ده. دا خبرې زه فکر کوم دا وسوسې سمې نه دي. البته طالبانو کې تر څو پورې اتفاق وي او هغه داسې ونه کړي چې په کور دننه په خپل ملګرو کې پانډیوالانو کې د پاکستان د خوشحالۍ لپاره په خپلو کې جنجال وکړي. نو که هغه طالبان چې هغه د پاکستان لپاره داسې قدم پورته که نو هغو د یاد ساتي چې پاکستان چې دی هغه به د هغو خلاف چې کم ګام پورته کېږي، کم ټوپک پورته کېږي، کم سنګر جوړېږي، پای کې به هغه بیا کومک نشي کولی. دا به ډېره ګرانه وي او دا به بیا لاسونه مروړي که چا هم دا کار وکړه. نو د پاکستان دې ځای کې ماته ښکاري چې تمام حربي چې دي هغه د طالبانو سره دا وخت زه فکر نه کوم چې هغه شان کامیابي دی شي څنګه چې تصورات دي او څنګه چې د خلکو خیال دی. ها دی ولې دلته راغی او امریکای پاکستان خارجه وزیر دی په ملګرو ملتونو کې غونډه کې شرکت وکړ په واشنگټن DC کې، دلته په اټلانټیک کوسل کې ته مرکه وشوه. د دې موقع نه هغه د پاکستان سفارتخانې ګټه پورته کړه او د مارکو روبیو سره ملاقات ورله وکړ. مارکو روبیو سره په ملاقات کې چې کومه ګټه خبره شوې ده هغه دا ده چې د امریکای او د پاکستان تجارتي مفادات او تجارتي مفاداتو کې چې کوم کنکریټ خبره ده او واضحه خبره ده هغه د قیمتي نایاب منرالز دي، د قدرتي زیرمې دي او د هغې زیرمو خبره موږ وخت په وخت کړې ده. تصویر وکړل شو. د دې نه علاوه داسې د مارکو روبیو په لیول باندې او د اسحاق ډار په لیول باندې دا خبره دا تصور ناسمه دی چې پاکستان د امریکای نه دا غواړي او امریکا به د پاکستان دا فرمایش پوره کړي. نو که داسې کوشش دی کوي هم نو البته د دې معنی دا ده چې پاکستان مشکل کې دی او هغه به هر ممکن کوشش کوي، هر ځای نه به کوشش کوي. یوازینی چې د هغو سره کومه لار ده هغه هم دغه ده چې طالبانو کې په خپلو کې لمسې وکړي او په خپلو کې وران کړي او د دې نه علاوه هغو حملې وکړي، حملې ناکامه شوې. د دې علاوه پاکستان داسې خو نشي کولی که نه چې لاړ به شي نو په اسحاق ډار به په کابل کې په چوکۍ باندې کښېني. دا دومره افغانان هم کمزوري نه دي، یقیني خبره ده، او پاکستان هم دومره زړور نه دی او دا زړورتیا هغو ته یاده ده چې روس هم کړې وه او امریکې هم کړې وه او داسې نورو خلکو هم خواهشات کړي دي. او بل دا چې چین هم د پاکستان په دې فرمایش کې ډېر ملګری نه لیدل کېږي ځکه چین د طالبانو سره ډایرکټ نیغ په نیغه ملګرتیا انډیوالي ده او چین په پاکستان کې البته مشکل سره مخ دی. هلته پې حملې کېږي، انجینیر وژل کېږي. تر اوسه پورې په چینیانو باندې په افغانستان کې کومه حمله نه شوې، نه په امریکایانو اوس کومه حمله شوې ده. تاسو وګورئ، یاد کړئ، یو پې هم نه ده شوې، نه په روسانو شوې ده، نه په عربانو شوې ده. د عربو لخوا نه طالبانو ته ډېر نږدې د دوستۍ تصور لیدل کېږي، د چین لخوا لیدل کېږي، د روس لخوا لیدل کېږي. نو د پاکستان زه فکر کوم چې په دې 13 کالو کې چې کوم دا کم خوب په کومه طریقه چې دا
دروغ وخته څومره تکلیف چې هغه ته ورسېده شاید د تاریخ تر ټولو غټ تکلیف دی او د پاکستان هغه جنرالان چې اوس نشته دی په دنیا کې او دا ویاړ او فخر به کو چې دا زمونږ ورونه دي زموږ پولادي دیوالونه دي نو هغه خو نشته دی خو دا کم ژوندي چې دي هغه حق حیرانه دي چې دا څه چل وشو دا څومره خوشحالي وشوي او دا څومره غټه غلطي وشوه نو ځکه خلک وایي چې ګوره د چا په هیواد کې لاس مه وهه هلته خپل سټریټیجک ډیپت نه قلار شه هلته یو سم دم جمهوري حکومت و د ولس واکمني وه هغې په خلاف تاسو سازشونه کول او چاله مو کور ورکړی و چاله مو مدرسه ورکړې وه چاله مو دوکان ورکړی و چاله مو چوپال ورکړی و چاله مو تنور ورکړی و چاله مو څه ورکړي چاله مو څه ورکړي اوس هم شاید ستاسو هغه انډیوالان هغه شانتې وي خو د پاکستان زه خبره ختموم راغونډوم که څوک دا شک کوي چې امریکا به واشنگټن به د اسلام آباد په فرمایش باندې طالبانو د حکومت ختمولو لپاره د هغو سره ملګرتیا وکړي دا یو غلط تصور دی هم دا د نور د بي کاسټ رحمان بنرایم